السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وګورئ د سلمان کریټر یوټیوب چینل. ملګرو که تاسو غواړئ چې خپل ټیکس ته ګلو افیکټ اپلای کو هغه په کاین ماستر اپ کې ملګرو ډیر زیات خپل آسان طریقه ته خیم چې تاسو خپل ټیکس ته ګلو افیکټ څنګه اپلای کوئ. خملګرو تاسو به کار کوئ په خپل موبایل کې کاین ماستر اپلیکیشن اوپن کړئ چې اوپن هم کو تاسو سره دارنګ انټرفیس راوړي. دلته کې بیا د میډیا اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. دلته په دې ایمیج اسیسټ باندې کلیک والئ. د دې ځګنه ملګرو تاسو هغه بیک ګراوند نه والئ په کم بیک ګراوند کې چې تاسو خپل ټیکس لیکل غواړئ خپل لیریکس لیکل غواړئ. دلته کې ملګرو زه د بلیک بیک ګراوند نه والم په دې ما کلیک واغستو دلته کې موږ سره ټایم لاین ته راغلو. ټیک شو. بیا به دې کار وکړئ ملګرو د بیک ګراوند د ډیوریشن تاسو دې ځګنه سیوا کوئ څومره چې تاسو ویډیو جوړول غواړئ او کو نه تاسو د ډیوریشن سیوا کوئ دارنګي. زه به تقریبا ورسوم ملګرو زه به 30 سکند ته به زه ورسوم موږ چې کم دنو 30 سکند ویډیو موږ جوړو ما 28 سکند ته ورسوم ملګرو چې کم دنو 28 سکند جوړو. ټیک شو. بیا به دې کار وکړئ د ویډیو دی ول سره ته دارنګ راشي. دلته ملګرو تاسو بیا په لیر باندې کلیک والئ چې په لیر هم کله کلیک واغستو دلته کې د میډیا به کلیک کړئ. دلته بیا په ایمیج اسیسټ باندې کلیک والئ. د دې ځګنه ملګرو تاسو ځان سره د وایټ کلر بیک ګراوند نه والئ دا. ټیک شو چې وایټ کلر بیک ګراوند تاسو کله واخته سره په لیر دلته کې راشي. ټیک شو. دا ګورئ ملګرو سره چې کوم نه په لیر کې رالو. بیا به دې کار وکړئ ملګرو په دې اپشن کې تاسو لګ لاندې لاړ شئ. دلته کې د اپشن دی کراپینګ په دې باندې کلیک والئ. دلته کې دا ماسک په ملګرو تاسو آن کړئ. خچ انم کو ملګرو تاسو سره چې کوم نه د کراپینګ د اپشن چې کوم تاسو سره آن شي. ټیک شو. بیا به دې کار وکړئ ملګرو دلته کې دا پټه چې کومه دا پټه چې کومه د ملګرو لیکلې د پیدر. ټیک شو. دا تاسو داسې سیوا کوي لګي تاسو سره به 0 وي تاسو به دارنګ چې کوم نه سیوا کوي دارنګ. ټیک شو. سیوا هم کو هغه نه پس پیسې کار وکړئ دا تاسو داسې معمولی شاته کې کراپ کوي داسې لګ را کم به کوي دارنګ. ټیک شو. خپل حساب سره دارنګ کراپ به کوي چې کراپ هم کو به دا بیک اپشن دی پر بیک راشي. دا وګورئ ملګرو زم سره چې کوم نه د ګلو دغه چې کوم نه موږ سره تیار شو دارنګ. ټیک شو. تاسو به کم ځای کې لګول غواړئ څومره غټوي څومره کچوي هغه دې ځګنه کېږي ملګرو دارنګ. ټیک شو. څومره تاسو غټ پکاري څومره کچ په کم ځای کې لګوي هلته تاسو دا پیټ کولای شئ. موږ سره چې کوم نه ملګرو پرس کوم سره په دې ځای کې موږ سره ټیک دی نو کراپ په ځواب واپس وامه دا چې کوم نه ځواب واپس د چې لګ را کم کما دارنګ به کوم. ټیک شو. نه پس په کوم نه بیک راشه. دا وګورئ ملګرو موږ سره چې کوم نه د ګلو کوم شیډو چې کوم دا موږ سره تیار شو. ټیک شو. هغه به کوم ځای کې سپیټ کول غواړئ تاسو په خپل حساب سره دارنګ پیټ کړئ. ټیک شو. بیا به ذکر وکړئ د شیډو دا کم ډیوریشن چې کوم تاسو بالکل خپل بیک ګراوند سره برابر کړئ څومره تاسو ویډیو جوړول غواړئ به سره برابر کړئ دارنګ. موږ 28 سکند ویډیو جوړوله 28 سکند ته موږ دام ورسو. دا دواړه بیک ګراوند ملګرو تاسو چې کوم نه یو شان کوي یو شان هم کول غواړئ نو به ذکر وکړئ. دلته به ملګرو موږ هغه میوزیک رالو په کم میوزیک باندې موږ لیریکس لیکل غواړو که شاعري وي سونګ وي هر څه چې کوم چې موږ لیریکس لیکل غواړو ته موږ هغه رالو. ملګرو که تاسو سره په اډیو کې تاسو په دې اپشن باندې کلیک والئ اډیو او که تاسو سره په ویډیو کې تاسو په لیر باندې کلیک والئ. موږ سره چې کوم دین په ویډیو کې په لیر باندې کلیک واغستو دلته کې ملګرو دا میډیا کلیک کړئ. میډیا کلیک کو تاسو سره تاسو ګیلری راوړئ د دې تاسو خپل میوزیک تاسو راوړئ چې کوم سره په دې فولډر کې موږ سره دی نو ما کلیک کو. دلته ملګرو دا ویډیو زره عالم شاعري ویډیو د ما سره. ټیک شو. بدل ما کلیک واغستو اوکې می کلیک کو. دا چې کوم دین ملګرو دا ویډیو موږ سره په لیر کې رااله. ملګرو تاسو به یې کار وکړئ دلته کې به داسې لاندې راشئ دلته لیر به یو پیر کلیک کړئ داسې اپشن به تاسو سره راوړي لاندې مکمل داسې لاړ شئ. دلته کې د اپشن دی ایکسټریکټ اډیو په دې باندې کلیک والئ تاسو د ویډیو نه د اډیو بیل شي او ویډیو به بیل شي. دا وګورئ ملګرو د اډیو تیم سره بیل شو او دا ویډیو چې کوم ملګرو تاسو واپس ډیلیټ کړئ دا ډیلیټ اپشن به کلیک کړئ تاسو سره ډیلیټ شي اډیو به پاتې شي. دا غنه پس ملګرو د سکارو کې تاسو پر خپل ویډیو پلی کړئ او تاسو پر ویډیو کې چې کوم لیریکس وي هغه تاسو لیکئ. موږ د خپل لیریکس پټاپټ لیکو دا غیر پس موږ تاسو بیان ور طریقه خو تاسو خپل لیریکس لیکئ. خدا وګورئ ملګرو موږ چې کوم د خپل لیریکس لیکو دا غیر پس لیک دا اوکې اپشن دی دا به کلیک کړئ. زنګ د لیریکس چې کوم نه ملګرو ولیکل شو د شیډو کې چې کوم تاسو دارنګ پیټ کړئ سایز هم دې څنګه تاسو غټولې کچولې شي سونه غټوي سونه کچوي. ها ملګرو وس چې وته کم دین موږ د کلر چینج کوو کلر په اول بیسیک کارو کې د ډیوریشن تاسو بالکل چې کوم نه خپل ویډیو سره برابر کړئ سمره تاسو ویډیو جوړول غواړئ خو نه برابر کړئ دارنګ. ټیک شو. ما چې کوم د اډیو سره ما برابر کوله سره بیا رااله ما وس په ملګرو موږ چې کوم د کلر بوتنګ چینج کو دا کلر اپشن دی نو کلیک والئ. دې ته زه کلر ورکم پر څه ودا زیړ کلر ورکم زیړ کلر می سلیکټ کو ټیک نشان می کلیک کو کلر زیړ شو. ملګرو که تاسو بیا نورم ایډیټینګ کول غواړئ تاسو څنګه د لیریکس نورم چې کوم د صفای سره راشي یا ټیکس نو لاندې بلار شي مکمل دې ته تاسو آوټلاین کلر ورکئ ملګرو دا دی آوټلاین. دې باندې کلیک والئ دا آوټلاین به کوم تاسو آن کړئ انیبل به کړئ دا وګورئ نورم صفا شو. ټیک شو ملګرو به سونه غټوي سونه کچوي دارنګي
دا رنګ تاسو خپل حساب سره چې کوم دی ملګرو برابر کړئ. ټیک شو. بیا که تاسو د آوټلاین کلر هم چینج کول غواړئ موږ سره چې کوم دی بلیک دی آوټلاین کلر کوم تاسو بدلول غواړئ دا آپشن به کلیک کړئ دې لپاره اسکه سور ورکړم آوټلاین کلر دا وګورئ ملګرو سور شو. ټیک شو. د په دې طریقه باندې چې کوم دی ملګرو تاسو دا ویډیو جوړولی شئ. ښه دا اولنی لیریکس خو چې کوم دی ملګرو موږ ولیکو دوست خپله ویډیو پلی کوم ګورئ ورته ښه ښه ملګرو زموږ د اولنی لیریکس چې کوم دی نه دې ځایږي پورې دی. ټیک شو دې ځای پورې دلته به کلیک پرې والی دلته کې به د کرنچي اپشن کلیک کوئ دلته به چې کوم سپلیټ کلیک کوئ دا تاسو سره کټ شي. بیا چې دویم لیریکس تاسو له کوم ځای نه شروع کېږي په زړه کې اور شو بیا به ژاړې قسم د دې ځای پورې چې کوم دی ملګرو زموږ د دویم لیریکس دی. ټیک شو دې ځای کې به کلیک والی کرنچي اپشن به کلیک کوئ سپلیټ په کلیک کوئ تاسو سره کټ شي. دلته کې بیا کلیک والی په دویم حصه باندې ایډیټ په کلیک کوئ دا لیکل تاسو بالکل چې کوم دی نو ریموو کړئ. ټیک شو ریموو یې کړئ. ستاسو چې بیا دویم کوم لیریکس وي هغه به تاسو ولیکئ. موږ د خپل لیریکس لیکو تاسو خپل لیریکس ولیکئ. کیبورډ به اردو ته واړوئ. ښه ملګرو موږ چې کوم دی د خپل دویم لیریکس ولیکو دلته کې دا اوکې به کلیک کړئ. اوکې کلیک کو. ټیک شو زموږ دویم لیریکس شو. صحیح ده. په دې طریقه ملګرو تاسو پر خپل ویډیو پلی کوئ د کوم ځای کې تاسو لیریکس شروع کړئ په کوم ځای باندې ختمي کړئ کې کټ کوئ او ایډیټینګ وکړئ تاسو کوئ. دا دوه کړئ صرف ملګرو ماته ښکلي کړئ. ټیک شو. بیا که تاسو انیمیشن اپلای کوئ انیمیشن لپاره چې کوم دی دا اولنی لیریکس تاسو کلیک کړئ دلته کې دا ان انیمیشن دی بدی کی تاسو کوم انیمیشن دی ته ورکړئ تاسو غوښتل ځګنه ورکولای شئ هر قسم انیمیشن بدی کی پراته دی. ټیک شو. پر اس کومه ته چې کوم دی دا انیمیشن ته ما ورکو دویم تر علامه دا ان انیمیشن چې کوم دی مو دا ورکو. ټیک شو. دلته کې ملګرو هر قسم انیمیشن پراته تاسو ته کوم ورکوي هغه تاسو خپل مرزي ده. ټیک شو. ډېر اسانه طریقه تاسو په خپل ورکولای شئ. ښه بیا که تاسو غواړئ ملګرو چې زموږ د کوم ګلو کوم افیکټ چې زموږ د شیډو چې زموږ کوم دا صحیح نه دی د کلر موږ چینج کول غواړو نو تاسو به یې کار وکړئ ملګرو دا سید دا کوم وایټ بیک ګراوند چې تاسو کوم راغستی دی نو به کلیک والی دلته به تاسو دا کلر کلیک کړئ دا کلر به کلیک کړئ پر اسکه زه ورته ورکوم زه به ورته ورکړم زه به ورته دا سکای کلر به ورته زه ورکړم. ټیک شو. سکای کلر زما خوښ دی. صحیح ده. دا ورته ما کلیک کو دلته کې بره دا ټیک نشان دی ملګرو دا به کلیک کړئ چې کوم تاسو سره سکای شي وګورئ سکای شو زموږ سره. صحیح ده. په دې طریقه باندې که سایز هم تاسو غټوئ کچوئ تاسو کولی شئ دې ځګینې داسې غټېږي کچېږي. صحیح ده. اسانه طریقه دی ملګرو تاسو په دې طریقه باندې چې کوم دی د ګلو افیکټ دې ته اپلای کولی شئ. په دې طریقه باندې ملګرو دا ویډیو جوړېږي. که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل په ایکن باندې کلیک والی چې زموږ روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي.